کله چې آسمان څیرې کړای شي او د خپل پروردگار امر عملی کړي او د هغه حق هم دا دی چې د خپل پروردگار امر ومني او کله چې زمکه وغوړول شي او چې په هغه کې دنه دی هغه د باندې وغورځوي تشه کړای شي او د خپل پروردگار امر په ځای کړي او د هغه سره همدا خی چې هغه عملی کړي هله به حقایق برملا شي انسان بشک په هغه لار کې چې ته د پروردگار لوري ته ورتلونکې ډیر ستونزې ګالي او د کار په پای کې له هغه سره یو ځای کیدونکې بیا چې د چا عمل نامه هغه ته مخامخ په خلاص کې ورکړل شي له هغه نه آسان او ژر حساب اخیستل کیږي او هغه به د خپل کسانو لوري ته خوښ په خندا ورستنیږي پاتې شو هغه څوک چې عمل نامه یې روسته د شالو خوا ورکړل شي نو هغه به ژر مرګ وغواړي او د بل لمبو اور کې به وغورځي بشکه په دنیا کې هغه په خپل کورنۍ کې به اندېښنې او خوشاله غانګیرلې و چې زمون خواته بیا ورګرځېدونکی نه ده او بشکه د هغه پروردگار د هغه ټولې کړنې لیدلې نو نه ده داسې زه د ماښام په سوروالي قسم خورم او په شپه او څه چې هغې راغونډ کړي دي او په سپوږمۍ چې کله پوره بشپړه شي تاسو به ارومرو پړاو په پړاو له یو حالت نه بل حالت ته تیریدونکي روان یې بیا په دې خلکو څه شوي دي چې ایمان نه راوړي او کله چې قرآن دوی ته لوستل کیږي نو سجده نه کوي بلکې دا کافران خو د دې پر خلاف دروغ ګڼي داسې حال کې چې دوی په خپل عمل نامو کې راغونډوي الله په هغو ښه پوهیږي نو له دې عمله دوی ته د دردونکي عذاب زیری ورکړه البته کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او چا چې ښه عملونه کړي دي د هغو لپاره هیڅ پای ته نه رسیدونکی ثواب دی